ها بسم الله الرحمن الرحیم رازو لیسن 54 of Excel 2013 ها درس نمبر 55 د موږ سره بیا هم ریویو ټاپ دی او چینجز ګروپ د موږ سره ها دغه ګور ما سره مختلف قسم چي دي کمانډز پکې دي خاول ما چې لکه پروټیکټ شیټ کلیک کړئ باندې وساله کسوي ماته protect your sheet and content of locked cell خلک اسوکا پاسورډ ټایپ کوم پر ایگزامپل لکه سو کې دا allow all user of this worksheet to select lock cell وته مسو کله دا مطلب ما کوي دا ټول څه کوم لکه غیر فعال کوم ښه پاسورډ ټایپ کوته لکه چې سره ا پر ایگزامپل بیا ټایپ کوم ا اوس ګوره دا ټول لکه څنګه شول غیر فعال شول protected شو هیڅ هم نه کیږي هاته انتخابول هم نشم ځکه څنګه شما سره دا پروټیکټډ شو لاک شو کلف شو حقیقت داسې مطلب نه وي سو کا ان پروټیکټډ کله پاسورډ ټایپ کور ده اوس ګوره هم انتخابول شي هم په کار قسم تغیرات راوړي خاطه وای داسې نه ولا یو بل قسم ریسټریکشن ور باندې ولګو کلیک کړئ باندې دا مطلب پاسورډ شما سره سو کله کې سلو د مطلب انتخاب کړئ شي ښه کالم د مطلب ډیلیټ کړئ شي رو دم ډیلیټ کړئ شي انسرټ رو دا د مطلب انټر کړئ شي کالم د انټر کړئ شي دا ګوره چې کوم مطلب غواړي څه کې ورته علامه واچوه ستور د مطلب وکړئ شي را باقي نور ما پرېږده اوس ګوره کلیک کړئ باندې بیا پاسورډ ټایپ کړئ ما سره پاسورډ شو ښه دا اوس ګوره دا اوس مطلب کولی شي څه کې دا انسرټ کړه دا پر ایگزامپل چې لکه څنګه پکاره ډیلیټ هم کولی شي څه خبر نشته پکې صحیح ده نو کته مطلب ورته څه کې دا لاک نو بس کلیک کړئ باندې دا مطلب ونشي کړلی دا غیر فعال کور باندې ګوره پاسورډ ټایپ کور ده اوس ګوره دلته ودرېږه به انسرټ څنګه شو غیر فعال کړی شو یعنی کوم شیان چې غواړي څه کوه ټیک مارک کوم شیان چې نه غواړي څه کا چیک مارک لري کا بیا نشي هغه استفاده کولی اوس هم چې ان پروټیکټ کا دا اوس ګوره ما سره مطلب اوس کیپس لاکس آن دی خیا مې پاسورډ ته غلط ټایپ کړی ښه صحیح شو خبره لکه څه وایي چې پروټیکټ ورک بک دا خو د شیټ مربوطه خبرې ورک بک باندې کلیک کوه اوس ګوره څه وایي لکه چې سټرکچرز ما پکار دی پاسورډ ټایپ کوم لکه چې سره ا بیا ټایپ کوم لکه ا اوس ګوره دلته ودرېږم دا اوس څنګه شو غیر فعال شو بل شان کنه پکې نه ګوري انسرټ کار کوي نه ډیلیټ نه رینیم او کوچ مطلب ان پروټیکټ کا پاسورډ بټا پورې دا دی اوس ګوره په دې کلیک کوم څنګه چل شو فعال کړل دا سټرکچر دی څه دی دا سټرکچر خبره لکه څه وي چې مطلب زما څه پکار دی شیر ور بوک کلیک کړئ باندې پر ایگزامپل غواړئ څه کې ور بوک شیر کې څه کې شیر کې وای allow changes by more than one user at the same time this allow workbook merging کلیک کړئ باندې مطلب څه کې دا شیر کول غواړئ څه کول غواړئ شیر کول غواړئ سیو کله کا اوس ګورئ پاس مده لکه پاس څه وایي شیر دا ور بوک څه کله کنه شریک دی خلکو سره دی نور زیران سره دا ها بل لکه څه چې پروټیکټ شیر ور بوک کلیک کا اما خبرې پکې درکا شیر ټرک چینج ګوره پاسورډ تور کول غواړئ دا ګوره ما سره دا غیر فعال دی بس شان سره پاسورډ وای آپشنل دی کور دیم کو خبر نشه کور دیم نه کو څه خبره پکې نشه شیر وذ ټرک چینج شیر هم کا او ټرک چینج هم پکې سکا اکټیویټ کا یا فعال کا کلیر ده ها بل پر ایگزامپل چې مطلب allow user to edit range بعض اوقات مطلب داس چل کې ګوره کنټرول W do not save control plus N الکه سم په کار دی allow user کوم یوزر نو ته اډ نیو کوتا کوم رینج الکه ایډیټ کیو تم چې دا مطلب څه کا ایډیټ کا ماته دغه د مطلب تغیر راوستي شي ها اوکې کا پرمیشن مته ور کوي کلیک کړي بنده اوس ګور ما چې لکه سکیورټي راغله اټ کا دغه اوس ګورډي خبرې دي کوم یوزر الکه تم چې احمد یوزر اوکې کا اوس کې در سره نه بیا وسنګ چل کی اوس ګوره ماته وای چې کناټ کنیکټ ریموو ختم کړه دا مو کې کا اوس ګول ته ما سره مطلب څه کوي یوزران ډسپلی کوي درته دا پین کینسل کوم د سره زموږ تاسو کار نشي زینا اوکې کا اوس ما څه کې مطلب معلومات راکړي چې دا رینج څنګه لکه دا allow the refer seal to سره خدا څه کوم لکه اپلای کوم او کې کوم سره بل لکه څه ما ته ټرک چینج دا ډېر مهم شي لکه نو ټرک چینج تاسو مطلب ورډ کې ویلو سره پر اسفر کیږي د دې پترم تاسو کولای شئ مطلب دی بل چې تغیرات څه کو وګورو ریسټریکشن مطلب وګورو څه قسم ګوره کنټرول W do not save control plus N فرض کله کا زغړم چې مشخص ځای باندې کوم ټرک چینج فالو کوم څه قسم ګوره دې بس کوم اسیو بارډر باندې ور کوم ورته ریویو ټاپ تر ازما کلیک کړئ بس لکه نو هایلایټ چینجز کلیک کړئ باندې ټرک چینج څه فالو کا when all who everyone we are چیرته لکه دلته اوکې کا اوس ګوره دا ویزل سیو کوم چیرته ډیسکټاپ مخ باندې سپنم سره لکه تم چیرې سیلز کلیک کا
ګورو دې کې زه مطلب تغیرات راوړم ښه څه کې هلته مستقیما ډسپلې کېږي ماته که نه علامه ورته ورکوي که نه ګوره دمه چې رقم دلته ډسپلې کېږي څه ویل که نو چینجډ ګورې عثمان چینج سیل فرام بلینک ټو 1 څه ده ښه دا مسله هم کلیر شوله بل پر ایگزامپل چې لکه څه وکړه ایکسپټ او ریجیکټ ګورې دې کې څه خبرې وي ښه چې مطلب څه که ماته هایلایټ کوه لکه او یا کوه چې مطلب لیست یې کړه چېرته په نوي شیټ کې کلیک کړی باندې اوس ویل که آنلی چینج وین ریسیو کلیک کړی باندې اوس ما سره نه ډسپلې کېږي ځکه ما ورته مخکې له مخکې نه دي ویلي چې دا څه کوه ما ته بل شیټ ته ویسه ښه بله لکه څه وایي چې مطلب څه پکار ده که ایکسپټ کول یې غواړي یا مطلب ریجیکټ کول یې غواړي ګوره څه ویل که نو وین کله ته چې مطلب ساينس ډیټ مطلب اوس کوته چې مطلب دا قسم نه لکه ناٹ یٹ ریویوډ هو ایوری ون چا چې مطلب پتی کې تغیر وسو کله کای ویر دلته ایکسپټ کوي بل ایکسپټ کوم لکه ایکسپټ یو ایکسپټ کول مطلب ریجیکټ کول غواړي یا ایکسپټ آل مکمل څه کمات ایکسپټ کا یا ریجیکټ آل کلیک کړئ مطلب چې ایکسپټ صحیح ده اوس ګوره مسله څنګه شو مسله اوس کلیر شوله آی څه کړه ماته مطلب کلیر کړه تا هایلایټ هم څه کا او کوچ مطلب دا غیر فعال کا کلیک کړئ باندې اوس ګوره سیس کا اوس څنګه شو ته پکې تغیرات راوړه دا چینج پکې اوس نشته ده انه دا اوس زموږ تاسو سره چینجز ګروپ په همدې سره چې کوم موږ تاسو سره ریویو ټاب هم پای ته ورسېد